په موږ او تاسو کې ډېر داسې خلک شته چې خپل مور او پلار خپله کورنۍ خپل بال بچ ساتي احسان په خلکو کوي او بل چې لږ داسې زموږ د کلیوالو په ژبه چې لاړې تېره شي چې قرض ورباندې نه او په جب کې یو شی ولري او په کور کې ولري بیا نو دوی په خلکو باندې خبر کوي په کورنۍ کې خبر کوي په کوڅې کې په خلکو باندې خبر کوي او دوی بیا نو د پسه غوښې ته مخه کا او د سخوندر کې غوښې خوري او چرګې خوري او غوړ خوري او دا سوچه غوړي د غوا غوړي او دا د باندې د بازار غوړي او دا بس وروره په دې بدن کې ښکاري دا ځکه چې ګرام هم نه یو دا ماحول ډېر اثر لري خدای پاک باندې بیا ورته ویل چې تاسو ځان ته ماحول جوړ کړئ ځکه دار نبی رسول پیغمبر مرګري به وو چې هغې ته د هغوی مرګري ویلی شو موږ په دې نورو هېوادونو کې د مړو هېوادونو کې ولیدل چې باور وکړئ داسې خلک دي چې په دې اوس وختونو کې زموږ په ژوند کې 4 رقم موټرې لري او بیا د چکر ته د تلو بیل موټر لري د کار د تلو بیل موټر لري او لري سفرو ته بیلې موټرې لري او همداسې لکه په دې نن سبا وختونو کې چې هوا ښه ده دوی بیړۍ لري موټر پورې وتړي او پکې چکر یې وهي او ان تر دې چې څرخي الوتکې لري تاسې باور وکړئ هېڅ معلومات یې نه کېږي چې دی به څه ولري همدا زموږ په څېر وي او بل څه کوي خوراک د دوی څه شی وي بیا خوراک د دوی سلاتې وي کله کله غوښه وي هغه هم ډېره کمه وي مالګه کمه وي غوړي کم وي میوې خوري تازه ترکاریانې خوري داسې چست وي داسې تازه وي په موږ کې یو بدبختي نه ده دا ټول څه چې راټول کړو موږ او تاسې دا د مریضۍ د ناپوهۍ نه دا مریضتیاګانې دا سل مریضۍ چې په موږ او تاسو کې ځای نیولی دی دا ټول ناپوهي موږ دا فکر کوو چې ولا چې هله پیسې دي او بس غوښه ده او پسه حلال کړه او د باندې بازار نه راوړه غویا حلال کړه او غوړي وخوره او پراټې وخوره او حلواګانې وخوره او میټیان وخوره د الله بندګانو موږ او تاسو خو مسافر یو خدای پاک موږ او تاسو ته په جنت کې د هر څه ساتلي دا مه خورئ دا نقلي دي په جنت کې بیا اصلي به خورو لږ د عقل نه کار واخلئ یو به بل احسان مه کوئ یو بل سره مینه وکئ یو بل سره مرستې وکئ یو بل سره دوستي وکئ دښمني مه کوئ یو بل نه په غلا مه خورئ په مینې وخورئ تاسې باور وکئ په غلا او په مینې خوړل ډېر توپیر لري یو سړی که په غلا درنه 1 روپۍ وخوري او بل سړی که د په مینې په لکونه به ورنه قربان کړي بیا به چې دام کم دي دومره توپیر لري یو بل سره مینه وکئ یو بل باندې دا سرونه ورکئ یو بل سره ظلم مه کوئ ډېر خو زه ځکه یم چې زه ستاسو د کور سړی یم موږ هغه زمریان یو په اوس وخت کې یم چې پنجاب رانه ښځې بوتلې ګوره په دې به سره خفه کېږو نه سپین ږیري سړي راته ووژل علما یې راته ووژل ځوانان خو لګیا دي څه په بند کې دي او څه وژني وطنونه یې راته لوټې کړل جوماتونه لګیا دي زموږ په هغه ځایونو کې چې زموږ د سیال ځایونه وو هغه یې رانه ګیر کړي دي مړې سترګې مې نیولې وي سر 15-35 همدا دغه کوم لیکن خپل ورور خپل ترزوی خپل عزیز تاسې باور وکړئ چې د هغه حق به وي لیکن موږ به ورپسې چاریز راخیستی یو 15 کسان یې نشي ټینګولی ما یو سړی لیده وطن ته تللی وم 15 ښځې ته نتاوې وې او دا زمری وروره کمیس یې موش کېده ګروان نه یې پرېږدم ولمی چې دروازې نه وته ډز هغه مخکې نه ډز په وکړه همدلته بیا چرګوړي غوندې خپې غځولې موږ د کور زمریان د بیدیا ګیدړان شغالان راځئ چې لږ کیسه بدله کړو کار جوړېږي ژوندي اوسئ